نه کا دروغ مو آیا ما په مخ کې دې نه پاسورډ مو واغستو او لون دی ولا بیم راوغوښتو. ملګري یو کس راله جی اس کې شته 2000 روپۍ رالیږلي دي هغه راله راوباسه. دا موبایل لکه ټول بشرا ته دغلته کښېنه او موږ دې روپۍ راوباسو. نه کا ته څه کې ما به ولې پیسې راغستې وې که نه پیسې نه لون ولا پې رالمه. نه کا د خدای لپاره شه دا سړی غریب سړی دی دی به سبا لپاره دا پیسې بیا کوم ځای نه ډکي چې موږ پکې انا میله یې لیکو نو بیا به زموږ دا خرچه څنګه چلېږي. د خدای نه یو خبر راونه باسي که دوی میاشتې تنخوا دې نه کټ کومه. یاره جي زما خو ډېره غریبي ده او زما تنخوا مه کټ کوئ. مشره ستا د دې اکاونټ پاسورډ څه دی؟ 6752 و مشره دا ولې دا میل راویستی؟ تاسې نه پوهېږئ کاره 10,000 روپۍ لون مې پرې راواغستو کمپنۍ والا به ته یې سړي پسې ګرځي او روپۍ پکې موږ ووالې. یاره نه کا دا غریب سړی به دا روپۍ کوم ځای نه پیدا کړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. حاجي څوک دي نه دا څه د لون خبرې کوي تاسو ته خبرې وکړئ ته. هلو ما خو لون مون نه دی راوستی زه خو غریب سړی یم زه په لون باندې څه کوم خو ولېږه چاته ویم مې روژه نه ولې خیر خو دی ته خو ډېر زیات بې وسلې. یاره جي ما ته د یو کمپنۍ نه کار کېږي چې تا لون راغستی دی او زه به یو غریب مزدورکاره سړی یم زه په لون باندې څه کوم ما لون نه دی راغستی. ها ټیک شو اوس زه ستاسو مقصد ورسېدم. په دې تازه ورځ کې تاسو خو داسې چېرته څه ایزي پیسه یا د جي اس کېش روپۍ خو چېرته تاسو په یو دوکان کې نه دي راغستې. او یو لږې ورځې مخکې موږ د یو دوکاندار نه د جي اس کېش باندې پیسې راغستې وې 2000 روپۍ. ښه جي ښه ټیک شو هغه دوکاندار چې دی که نه نو اوس تاسو هغه دوکاندار پېژنئ او که نه؟ او جي هغه دوکاندار زه پېژنم بله په لیکلي کې دی. بس خفه کېږئ مه او ستاسو ټینشن انشاءالله چې دی هغه تقریبا حل دی. صحیح ده زه بس دا ټوټل ریکارډ ورله راوباسم او ځئ چې ورځو پسې. دوکاندار چې دی هغه دا یو هلکه لږې ورځې مخکې دی سړي ستاسو په دې دوکان کې 2000 روپۍ په جي اس کېش باندې راغستې نو تاسو د ده په دې نمبر باندې څه لون راغستی دی؟ لکه په موږ باندې داسې الزام لګوې موږ د لون مون نه نه یو خبرو. هلکه داسې چل دی که نه ملګريه زه چې دی زه د سپیشل برانچ نه راغلی یم ټیک ده ستا ټوټل هسټري چې ده هغه موږ چیک کړه د ده د دغه باندې چې دا کوم لون راغوښتې شوی دی ده په دې جي اس کېش باندې هغه ټرانزیکشن یې ټول ستا اکاونټ ته شوي دي. سرو زما دومره موده وشوه ما داسې غلط کار چېرته نه دی کړی. سر هغه دا دوکاندار ما د ده نه 2000 روپۍ راغستې وې زه بیا ما نه تپوس وکړو چې پاسورډ یې ووایه ما ورته بیا پاسورډ ومویل. سرجي دا سړی دروغجن دی ده ما ته کله پاسورډ ویل دی او زه یې د په لون څه کومه. نه کا دروغ مو آیا ما په مخ کې دې نه پاسورډ مو واغستو او لون دی ولا بیم راوغوښتو. هلکه څه د خپلې نوکري په خاطره کې کوې؟ یاره نه کا خو ته ما د نوکري هم نن ختمی که نه نو زه چپ نشم پاتې کېدی د دې غریب سره تا ډېر ظلم کړی دی. هلکه اوس خو دې در باندې خپل کس ګواهي مو وکړه هم دې غلط کار کړی هم دروغ وی ورېږه زه د پولیس راغواړم اوس ها. سرجي د خدای لپاره شی پولیس مه راغواړئ ما غلطي کړې زه معافي غواړم. نو دا روپۍ والې او دا پیسې دې اوس واله خو بعدګر بیا خیال کوه او خپل پاسورډ له دا ته ولې خلکو ته وایې د الله بنده ټولو خلکو په خدمت کې دا عرض دی چې مهرباني دې کړي چېرته جي اس کېش یا په ایزي پیسه په دې باندې ته پیسې رالې نو دوکاندار ستا د پاسورډ سره څه کار دی؟ آینده دپاره که ته چېرته پیسې رالې په ایزي پیسه یا په جي اس کېش باندې نو بعدګر بیا پاسورډ چېرته ونه وایي او چې کله هم پیسې رالې په ایزي پیسه یا په جي اس کېش باندې نو کوشش کوئ چې هغه سړی تاسو بیا پېژنئ او په دې کې به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ هسې نه چې سبا دپاره بیا څوک ولګي او ستا په اکاونټ باندې لون راولي. نو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې مهرباني دې کړي چې داسې په دې معاملاتو کې ډېر زیات احتیاط کړي.